کرکه، بغض او کینه راوپاروي. دا یونیفورم د سپیڅلي اسلامي نظام د یو مهم او ستراتیژیک ارګان ملکیت او نښه بلل کیږي. هر هغه څوک چې د یاد یونیفورم د سپکاوي او بدنامۍ سبب وګرځي د اسلامي نظام قانون ته به ځواب وایي. له دغه یونیفورم څخه په استفادې که چاته ګواښ کیږي یا ستونزه جوړیږي د مهربانۍ له مخې دې له 101 شمېرې سره اړیکه ونیسي. په بازار کې خرڅول او اخیستل یې منع دي. له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. این یونیفرم رسمی مربوط مجاهدین ریاست عمومی استخبارات امارت اسلامی افغانستان است. بجز منصوبین و موظفین ریاست عمومی استخبارات هیچ کسی نمی تواند از آن استفاده کند. یونیفرم جدید استخبارات به گونه انتخاب گردیده است که مردم مؤمن و متدین ما با دیدن آن احساس امنیت روانی کنند. به هیچ کسی اجازه دادن نخواهد شد که با استفاده از آن باعث آزار و اذیت و تکلیف مردم گردد. این یونیفرم ملکیت یکی از ارگانهای مهم و استراتژیک نظام اسلامی شمرده می شود. هر آن کسی که باعث گردد تا بدنامی و توهین به این یونیفرم صورت بگیرد نزد قانون نظام اسلامی پاسخگو خواهد بود. اگر با استفاده از این یونیفرم به کسی تهدید صورت گرفت یا مشکل ایجاد شد، لطف نموده به شماره 1001 استخبارات تماس بگیرید. خرید و فروش آن در بازارها جدا ممنوع می باشد و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.